अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ او पाकिस्तान वजीर اعظم नवाज शरीफ په منځ کې اختلافاتو بنیادی وجه څه شوه چې دغه آباد جنرال پرویز مشرف په ملک کې ماشاءالله هم ولګوله. نو دغه خبرې په دغه ویډیو چې تاسو سره ډیسکس کوم. یعنی پاکستان آرمی چیف جنرال پرویز مشرف دای له کوم نه مهاجر وو، یعنی دای په دهلی چې پیدا سلی وو. نو دو خاندان دی هجرت وکړو او کراچۍ چې آباد له نو دالته به دو پاته کېدل. نو چې چمل پاکستان چې آرمی چیف تقرری کېدله نو هغه چې د درې جنرالانو نامونه وو او ټولو نه جونیئر دا جنرال پرویز مشرف وو. د په باره کې خفیه ایجنسیو هم دا ورته ویله چې دای سخت مزاجی ده، دای دغه عهدې لپاره سوټیبل نه ده. خو نواز شریف ته چا خبر نه ومنله او دای د پاکستان آرمی چیف جوړ کړ. نو د په دغه عهدې باندې یوه هفته 3 ورځې تېرې کړې وې چې په کراچۍ چې یوه سنګینه واقعه وسله. یعنی حاکم سعید چې دا هله کوم نه مهاجر وو، یعنی دو دهلی چې پیدا سلی وو نو هغه آباده دو د هجرت تر کړی وو او په کراچۍ چې پاته کېدل. دای د سیند سابق گورنر هم تېر سلی وو او دای د همدرد یونیورسټۍ بانی هم وو. یعنی دای خپل کلینیک مخته ولاړو او چا هلته دای شوټ کو او دای هلته په موقع باندې جام باکس. نو د عمر په ایک ټیم باندې 78 سال وو او دای په ایک ټیم باندې پاکستان چې یو مقبوله ترین سړی هم وو. نو دغه الزام دا نواز شریف په ام کیو ام باندې ولګاو چې هغه سربراه الطاف حسین وو او دا پارټۍ د هم مهاجرو والا وه. نو دغه له وجې نه د ام کیو ام او سین چې د مسلم لیگ نون دغه دواړو په منځ کې اختلافات سره پیدا سول او نواز شریف ته په سین چې گورنر راج ولګاو. نو ام کیو ام سیاست او سین چې صورتحال آلریډي سره خراب وو نو دا وفاق پاره یو نوی بحران هم پیدا سو او دا داسې په ټیم باندې پیدا سلو چې په ایک ټیم باندې پاکستان آرمی چیف دا هم مهاجر وو. نو په دغه وخت باندې پاکستان آرمی ادارې او نواز شریف په منځ کې اختلافات سره صحیح نه وو، ځکه چې دې نه مخکې نواز شریف چې د کوم آرمی چیف جهانگیر کرامت دای له دغه عهدې نه درې کړی وو او دو دا مطالبه هم وه چې ته نیشنل سیکیورټي ادارې قیام هم وکړه. نو نواز شریف دا نه منله ورسره. نو بل طرف ته نواز شریف سیاسي طور باندې دای جان ته خوشي پاته کېده، ځکه چې په سین چې ام کیو ام نه جلا سله، صوبه خیبر پختونخوا چې عوامي نیشنل پارټۍ دا هم نه جلا سلې وه او مذهبي جماعتونه چې کوم دغو هم احتجاج کاو. نو دغه له وجې نه د پاکستان آرمی ادارې او نواز شریف په منځ کې صورتحال نور هم سره خراب سله. بل طرف ته د نواز شریف د انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپائی دغه ته دعوت ورکړه چې ته پاکستان ته راسه. نو د دې دغه په باره کې هیچا سره خبر نه وکړي او په خپلې مرضي د پاکستان ته وغوښته، دوره پورې چې د آرمی چیف ته دغه والا نه ویلي. نو دغه له وجې نه د پاکستان سیول ګورنمنټ او آرمی ادارې په منځ کې اختلافات ډیر سره زیات سول. نو دغه هغه وخت و چې پاکستان آرمی چیف جنرال پرویز مشرف په خپلې عهدې باندې لږ کې ټیم تېر کړی و چې دغه وخت چې دی یعنی حاکم سعید والا واقعه هم وسلله او په سین چې دی ام کیو ام او پاکستان مسلم لیگ نون دغو دواړو منځ کې اختلافات سره خراب سوي وو. په صوبه خیبر پختونخوا چې دی عوامي نیشنل پارټۍ او مسلم لیگ نون په منځ کې دا هم اختلافات سره خراب وو. مذهبي جماعتو او مسلم لیگ نون په منځ کې دالته اختلافات سره خراب وو. پاکستان آرمی ادارې او نواز شریف په منځ کې آلریډي اختلافات سره خراب وو او نواز شریف ته دا قدم هم واخیسته چې انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپائی دای پاکستان ته وغوښته. خو د پاکستان آرمی ادارې یعنی چې کوم سربراه وو جنرال پرویز مشرف دا یې نه خبر کړی. نو دغو ټولو خبرو له وجې نه دی جنرال پرویز مشرف او نواز شریف په منځ کې اختلافات آلریډي ډیر زیات سره خراب سلو. نو دغو ټولو واقعو له وجې نه دی پاکستان چې ماشاءالله د صورتحال دا هم سره برابر سلو. خو ماشاءالله څرنګه ولګېدله پاکستان چې دا به په بلې ویډیو چې زه تاسو سره ډسکس کوم. انشاءالله تاسو مو ملاقات به وي په نوې ویډیو چې کېږي. السلام علیکم.